رسول صلی الله علیه وسلم ویل تاسو کې ټولو کې ښه ملګری هغه دی چې کوم خپل ملګرو سره ډېر ښه وي. ستاسو ملګري یا هغه خلک چا سره ستاسو ډېر وخت تېرېږي یعنی ستاسو هغوی سره اخلاق ډېر ښه وي او کوم د ټکي استعمال شوي دي دا ډېر ښکلي دي. خیر الاصحاب عند الله خیرهم لصاحبه. کوم د عربي ژبه پوهیږي هغوی ته به معلوم وي چې دا څومره ښکلي الفاظ دي. یعنی الله په نظر کې یو ښه ملګری هغه دی کوم د خپل ملګرو سره ډېر ښه وي. یعنی چا سره هغه ډېر وخت تېري کوم د هغې څنګ کې وي. او بیا مخکې حدیث کې راځي وخیر الجیران عند الله خیرهم لجاره. یعنی الله په نظر کې هغه ګاونډی ټولو کې ښه دی کوم خپل د ګاونډیانو سره ډېر ښه وي. دې حدیث نه دا معلومیږي چې اسلام تاسو ته دا نه وي چې تاسو نورو ته ګورئ او وایئ څومره ښه به و زه به هم داسې وم. نو اسلام موږ ته وایي چې ستاسو ویلیو دې خبرې نه معلومیږي چې بل کس څومره ښه دی او څومره بد دی، خو دې خبرې نه معلومیږي چې تاسو څومره ښه یې. که هغوی څه سختي کې وي څه ګناه کې وي او هغوی تاسو ته کنځل وکړي نو تاسو هغوی ته جواب کې کنځل نشئ کولی. ستاسو ویلیوز هغوی د ویلیوز نه ډېر بیل دي. څوک ستاسو شاته ستاسو په اړه کې څه خبره وکړي نو تاسو هغوی ته خپل ښه اخلاق وښیئ، ځکه چې ستاسو یو سټنډرډ دی، ستاسو خپله یو رویه ده کوم باندې تاسو همیشه قایم یې. نو که هغوی تاسو باندې خاندي تاسو ته تکلیف رسوي او تاسو نه بدې خبرې کوي نو تاسو له د دې جواب ورکولو دپاره څه بدماش نه دي جوړېدل او تاسو هغوی ته غوسې کې وګورئ او وایئ چې څه وویل تا یو ځل بیا ووایه راته زما مخ باندې ووایه. خو نه تاسو داسې نشئ کولی. تاسو واورېدو بس دا ډېر دی. تاسو بس هغوی ته وګورئ او وخاندئ. نو تاسو له هغوی نه بدل اخیستو ضرورت نشته. که تاسو هغوی نه مشر یې او زور کې زیات یې نو هغوی به پخپله ویریږي، ځکه چې هغوی ته به معلوم وي تاسو ډېر اسانه سره هغوی ته وهلی شئ. نو د نبي صلی الله علیه وسلم سیرت نه زده کړئ چې سکون څنګه ترلاسه کولی شئ او هغوی به داسې معاملو کې څه کوو. نو وګورئ چې هغوی څه ویل. الله په نظر کې د ټولو کې ښه ګاونډی هغه دی کوم خپل د ګاونډیانو سره ډېر ښه وي. دې خبرې له پرېږدئ چې هغوی تاسو سره څه کوي. که ستاسو هغوی سره اخلاق ښه وي نو تاسو کامیاب یې.